یو حدیث مبارک کې راځي ورځ د قیامت کې چې شهیدان راشي نو عرش ستوري لاندې به کرسۍ لګېدلې وي، انبیا علیهم السلام به ولاړي، صحابه ناس به وي، اولیاء علما دا ټول به پې ناست، خو د دې شهیدانو کاروان به راشي، د خدای تعالی حضور ته به پیشي کېږي. چې دا کاروان راشي نو د دې جنډه به د یحیی علیه السلام په لاس کې. حضرت یحیی علیه السلام چې دی دا ډېر زیات ظلمن شهید شوی دی او دا دومره په ظلم شهید شه چې څومره ورځې د شهادت د ځینه وینه روانه وه. او بیا هغه بل باچا چې پرې راغی دویم باچا، هغه دویم بادشاه وي دا ولې دا وینه ځي؟ وی دلته د خدای او پیغمبر حلال شوی دی. نو بیا هغلته د قوم 10 کسان اول یې وپې حلال کړه، بیا ورباندې اویا حلال کړل او هر یو ځل به یې دا وی چې دا ستا امتیانو او دا وینه دې بنده که، که نه یې بنده دا ټول قوم به در باندې حلال کما. نو غالبا چې هغه 10 حلالول چې اویاو ته کله ورسېده نو بیا هغې نه بعد هغه وینه بنده شوه. نو دا یو عظیم شهید تیر شوی دی حضرت یحیی علیه السلام، د هغه په لاسونو کې به هغه جنډه د شهدا وي، د دې ټول امت شهیدان به یو ځای شي سره جلوس په شکل باندې دا به را روان شي. په حدیث مبارک کې راځي علامه قرطبي ذکر کوي وی چې هغې خو به د خپلې وینې لپو کې نیولي او خوشبویي خو به یې د مشکو وي، د وینه چې څوک وګوري خپله به لار ورکوي ورته که نه، څوک په وینو رنګیني نو چې دا څومره په کرسو انبیا ناست دي علیهم السلام، اولیاء صلحا، وی دا ټول به د کرسو نه پاسي، دا ټول به د کرسو نه پاسېږي او چې دا څومره لارې دي دا لارې به ورته فرشتې کولاوي، ټول به تعجبا ورته ګوري دا څه قوم راغی او دا به ډېر ټولو نه لاړ شي ډایرکټ د خدای تعالی حضور ته به پیش شي. الہ العالمین به ورته ووایي چې دا د ښی اړخ په طرف باندې بوځئ، د شهداو سره زما څه حسابي نشته دی، هغه حسابي زما دنیا کې خلاصه شوې ده، ختمه ده، بغیر د حساب نه به هغې جنت ته ځي. نو هغه هم په جهاد کې دغه لوړ مقام چې دی هغه انسان ته حاصلیږي. دا هغه د جهاد متعلق او د مجاهدینو هغه یو څه خبرې مارز کړې. خو نن سبا چې دا اوس وحی بنده ده، یعنې څومره خلک شته دي چې هغه د جهاد د دې عهدې نه یا قولي یا لساني یا مالی یا فعلي یا هغه قلبا هغه تفکرات هم نه کوي. نو څومره خلک په دې مرض باندې مبتلا دي. نو که وحی راتلی د څومره خلکو باره کې به دا ایتونه راغلي وی چې یاره د توبه قبوله نه ده، د توبه قبوله نه ده، د توبه قبوله نه ده، خو چونکې وحی بنده ده نور هغې نه مونږ ته عبرت دی چې یقینا عند الله به زمونږ توبې څنګه وي که مونږ دې صف کې چېرته پانسېږو، دې صف کې په مخه باندې لاړ نه شو.